السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو دوستانو سم الله تعالی شم به هم دی ویني ویډیو سره تاسو په چوبړ کې حاضر شوم. ګران دوستانو ویډیو داسې د چې څنګه فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کو. ګران دوستانو د دې د مخه ما یو بل ویډیو هم جوړه کړې ده. نو ملګرو چې دغه فیسبوک اپډیټ شوی دی ډېر دوستان ور سره په مشکلات کې اخته شوي دي. نو راځم هغه طریقه هم تاسو ته درخېمه چې په دې نوې اپډیټ فیسبوک کې څنګه فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کو. نو ګران دوستانو مخکې د دې چې زه تاسو ته دغه طریقه دروخم نو تاسو نه وړو کې هیله کوم چې ګران دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ایسټي میډیا نیوز ځان سره حتما سبسکرایب کړئ د داسې خپل ویډیوګانو لپاره. ویډیو نه وګدم ګران دوستانو فیسبوک خلاصوم. کله چې موږ فیسبوک خلاص کړو ګران دوستانو نو ګران دوستانو تاسو چې کله خپل فیسبوک خلاص کړو نو تاسو ته دغه درې نقطې ښکاري په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو ګران دوستانو نو تاسو به هلته سیټینګ پیدا کړئ. په دغه سیټینګ به تاسو کلیک وکړئ. زه هم په دې سیټینګ کلیک کوم ګران دوستانو. کله چې په دې کلیک وکړو لږ څه ورته صبر کیږو ګران دوستانو. مخکې دغلته لاندې میډیا خواته به موږ دغلته راتلو چې اکاونټ ورشپ ان کنټرول. اوس هغه نه راځي فیسبوک اپډیټ شوی ګران دوستانو. اوس هغه اپشن موږ چیرته پیدا کوو څنګه ډیلیټ کو. نو اسانه طریقه ده ګران دوستانو. نو تاسو به راشئ خپل پرسونل ان اکاونټ انفارمیشن دلته به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړو ګران دوستانو تاسو ته دغه اپشن دغلته شو کیږي یا ښکاره کیږي ګران دوستانو. نو تاسو به ګران دوستان دغلته اکاونټ ورشپ ان کنټرول تاسو ته ښکاري. زه تاسو ته په نښه کوم په دې به تاسو یو کلیک وکړئ ګران دوستانو. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو په دویم به کلیک وکړئ. دغلته په دې دویمه اپشن به تاسو کلیک وکړئ ګران دوستانو. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو به لاندې ورته دغه ټیک مارک دلته ان کړئ چې ډیلیټ اکاونټ. کله چې په دې ډیلیټ اکاونټ کلیک وکړو نو بیا هم دلته تاسو په کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیټیشن باندې به کلیک وکړئ. دغلته کله چې په دې کلیک وکړو ګران دوستانو نو صبر کوئ. تاسو ښکته راشئ ښکته ډیلیټ تاسو په ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ ګران دوستانو. کله چې په دې کلیک وکړو تاسو ته خپل پاسورډ وارد کړئ ګران دوستانو. زه خپل پاسورډ واردوم تاسو د مخکې. کله چې خپل پاسورډ وارد کړئ ګران دوستانو نو تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. صبر ورته کوو ګران دوستانو. دا تاسو نه پیغام تاسو ته یو پیغام درکوي چې غواړئ خپل فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کړئ. دغلته تاسو ته لیکنه هم ده. نو ګران دوستانو زه په دې لاندې بیا هم ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوم تر څو دغه اکاونټ له منځه یوسم یا ډیلیټ کړم. نو ماته وایي چې تر 30 ورځو پورې تاسو دغه اکاونټ بیرته هم په لاس راوړلی شئ او کوم خلاص نه کو پریم غوښتو نو تاسو څخه دغه اکاونټ لرې کیږي یا بالکل ختمیږي. نو ګران دوستانو دغه د اکاونټ ډیلیټولو طریقه